he recites the holy Quran beautifully. هغه د قرآن شریف تلاوت ډیر ښکلی کوي. greedily ویل کېږي یعنی په لالچ سره، یا په پښتو کې موږ وایو که نه د سترګې وږي دي، صحیح ده. نو هغه بیا ډېر لالچ کوي چې زه دا کیک ټول وخورم که نه، نو هغې ته بیا ویل کېږي greedily. نو اوس تاسو په دې سنټنس باندې غور کوئ، دا سنټنس ما صحیح لیکلی دی او که ما غلط لیکلی دی. he ate greedily the cake. slowly she picked up the flower. په قلاره باندې هغې ګل راوچت کو. slowly she picked up the flower. slam ویل کېږي یعنی په زور باندې یو سیز بندول چې د هغې نه څه اواز راوځي، صحیح ده، نو هغې ته ویل کېږي slam. نو په دې سنټنس کې موږ څه وایو چې she angrily slammed the door. هغې د غصې نه دروازه بنده کړله. په پښتو کې خلک وایي که نه چې د دروازې نه یې درز وباسو، صحیح ده، یا د دروازې نه یې جوړک وباسو، نو دې ته ویل کېږي slammed the door. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، امید دی چې تاسو ټول بخیر. مونږه د پارټس آف سپیچ لیسنز شروع کړي دي، د دې نه مخکې مونږه د پارټ نمبر 19 پورې آلریډي کړي دي، صحیح ده. نن زمونږ د پارټ نمبر 20 او په دې کې به مونږه کوو adverbs of manner. د لیسن شروع کېدو نه مخکې لایک او شیر د نه هیر نشي، او ټول زمونږه د یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ. یو ضروری خبره زه نن تاسو ته کول غواړم چې اکثر کسان په کمنټس کې هم دا لیکي چې سر مونږ خو دا هر څه یاد کو، بیا زمونږ نه واپس هیر شي، مونږ ته نه یادېږي. نو زه تاسو ته دا وایم چې د دغې څیز پروا مه کوئ. تاسو فی الحال ټول ګرامر زما سره سره کوئ، دا به تاسو ته یادېږي او بیا به درنه هیر کېږي او بیا به درته یادېږي او بیا به درنه هیر کېږي. نو دا هیڅ خبره نه ده. تاسو صرف کم چې اهم پوینټس یې هغه په خپل ذهن کې ږدئ، خیر دی که ستاسو نه واپس هیر کېږي. چې کله انشاءالله ما تاسو ته ویلی هم چې کله انشاءالله زمونږ ګرامر ختم شي، نو بیا به مونږ همیشه صرف پریکټس کوو. نو بیا به زه په هغې کې بیا موقع په موقع باندې یو رول او یو څیز تاسو ته په ګوته باندې کوم. تاسو ته به زه ویم چې کم یو رول څنګه دی، نو تاسو ته به واپس دا څیزونه بیا ټول یادېږي. او چې څومره بیا تاسو پریکټس کوئ، نو دغه شانتې به ستاسو دا څیزونه ستاسو په ذهن کې پخېږي، صحیح ده. نو د دغه څیز پروا مه کوئ د دې د وجې نه چې دا خو زما نه بیا هیر کېږي او تاسو سټډي پرېږدوئ، نو هغه خو هم څه فایده نه لري، صحیح ده. نو خیر دی که د نه هیر کېږي، د دې پروا مه ساتئ. انشاءالله دا مسله به مونږ حل کوو چې یو پیر دا ګرامر دا لیسنس پوره شي، نو انشاءالله بیا به مونږ همیشه پریکټس کوو، سپیکینګ، لیسنینګ، رایټینګ ټول پریکټس به کوو، نو ستاسو دا مسله به هم حل کېږي، صحیح ده. نو خپل شوق جاري ساتئ او خپل سټډي جاري ساتئ. ښه، نو راځو خپل لیسن لا adverbs of manner. اوس که تاسو ته یاد شي مونږ چې کوم تیر لیسنز کړي دي د ایډوربس په باره کې، په هغې کې مونږ اول کړی و ایډوربس آف ټایم. ایډوربس آف ټایم مونږ ته د هغه څیزونو د هغه اکشن باره کې وایي چې یو اکشن کله شوی دی، په کم وخت کې شوی دی، صحیح ده. نو هغې ته ویل کېږي ایډوربس آف ټایم. د هغې نه پس بیا مونږ کړی و ایډوربس آف پلیس، تیر شوی لیسن و زمونږ. او ایډوربس آف پلیس مونږ ته د څه په باره کې وایي چې یو اکشن په کم ځای کې شوی و، صحیح ده. نننی لیسن زمونږ دی adverbs of manner. adverbs of manner دې ته ویل کېږي چې یو اکشن څنګه شوی دی، په کم انداز کې شوی دی یا په کومه طریقه باندې شوی دی. manner اصل کې ویل کېږي رویې ته یا اخلاقو ته، صحیح ده. نو چې کوم یو ټکي مونږ ته د یو اکشن په باره کې دا انفارمیشن راکوي چې یو اکشن رویه څه وه، په کومه طریقه باندې هغه اکشن شوی و، څنګه هغه اکشن شوی و، نو هغې ته ویل کېږي adverbs of manner، صحیح ده. نو په آسان الفاظو کې adverbs of manner هغه ټکو ته ویل کېږي کوم ټکي چې مونږ ته د دې سوال جواب راکوي چې how an action happens، چې یو اکشن څنګه کېږي، په کومه طریقه سره کېږي، په کومه رویې سره کېږي. مثال په طور زه یو سنټنس یم چې he swims well، هغه ډېره ښه لامبو وهي. he swims well، صحیح ده. نو اوس تاسو په دې سنټنس کې وګورئ چې په دې سنټنس کې adverb of manner کم یو ټکی کېدی شي. هغه لامبو څنګه وهي، هغه لامبو ډېره ښه وهي. نو he swims، هغه لامبو وهي. he swims well، هغه ډېره ښه لامبو وهي. نو اوس تاسو وګورئ چې یو اکشن څنګه کېږي، ډېر ښه کېږي، صحیح ده. نو اکشن خو دی د هغه لامبو وهل، صحیح ده، خو د هغې رویه څه ده یا د هغې طریقه کار څه دی، هغه څنګه لامبو وهي. سو he swims well، هغه ډېره ښه لامبو وهي. نو په دې ټیم کې به بیا adverbs of manner به بیا کم ټکي وي، well
یعنی ښه. صحیح ده. نو د دې نه موږ ته دا پته لګي چې د هغه چې کوم اکشن کوي د هغې رویه څنګه ده، څنګه هغه یو اکشن کوي. صحیح ده. نو دغه شانتي دې ټکو ته ویل کېږي adverbs of manner. اوس دلته کې 2-3 قسم رولز دي چې دا به تاسو په خپل ذهن کې ږدئ د adverbs of manner په باره کې. صحیح ده. اولنې رول خدا دی که فرض کا په یو سنټنس کې آبجیکټ نه وي. صحیح ده. یعنی سبجیکټ وي او ورب وي او آبجیکټ پکې نه وي. یعنی مثال په تور هم دغه سنټنس واخلئ he swims. دا یو سنټنس دی he swims. هغه لامبو وهي he swims. اوس تاسو ګورئ په دې کې یو سبجیکټ دی هغه دی he او swim دی ورب. صحیح ده. نو اوس په دې سنټنس کې خو آبجیکټ نشته دی کنه he swims. صحیح ده. نو اوس که فرض کا زه په دې کې adverb لګول غواړم دغه will نو هغه به بیا د verb نه پس لګي he swims well. صحیح ده. دا رول دی. مونږ داسې نشو ویلی چې he well swims. هغه بیا غلط راځي. صحیح ده. نو که فرض که په یو سنټنس کې ورب وي او آبجیکټ نه وي د هغه ورب سره ډایرکټ آبجیکټ نه وي. صحیح ده. نو بیا به adverb د verb نه پس لګي. خو که فرض کا په یو سنټنس کې ورب هم وي او ډایرکټ آبجیکټ هم وي نو بیا به دغه adverb یا به دا د verb نه مخکې لګي او یا به د ډایرکټ آبجیکټ نه پس لګي. صحیح ده. د verb او د ډایرکټ آبجیکټ په مینس کې adverb of manner نشي لګېدی. صحیح ده. دا رول به په خپل ذهن کې ږدئ نو د دې سره به ستاسو پرفیکټ سنټنسز جوړیږي. صحیح ده. مثال په توګه زه تاسو له یو اگزامپل در کوم چې he recites the holy Quran. هغه د قرآن شریف تلاوت کوي. نو اوس تاسو په دې سنټنس باندې غور وکړئ. په دې کې he خو دی سبجیکټ. صحیح ده. recites یعنی تلاوت کول دا دی verb او the holy Quran دا پکې دی object. صحیح ده. نو اوس که فرض که زه په دې سنټنس کې adverb لګول غواړم او زه داسې ویم چې he recites the holy Quran beautifully. هغه د قرآن شریف تلاوت ډیر ښکلی کوي. صحیح ده. نو اوس په دې ټیم کې adverb کوم یو ټکی دی beautifully. ځکه چې هغه د قرآن شریف تلاوت څنګه کوي، په کومه رویې سره کوي، څنګه کوي، نو ډیر ښکلی کوي. صحیح ده. نو beautifully. نو beautifully به بیا راځي adverb of manner. خو اوس تاسو دلته کې په هغه رول باندې غور وکړئ ما چې تاسو ته اوس کوم رول وویې. که فرض که په یو سنټنس کې ډایرکټ آبجیکټ وي نو په هغه کیس کې به adverb of manner یا به د verb نه مخکې لګي او یا به د ډایرکټ آبجیکټ نه پس لګي. د verb او د ډایرکټ آبجیکټ ترمنځ نشي لګېدی. صحیح ده. نو یا خو به دا سنټنس مونږ داسې وایو چې he recites the holy Quran beautifully. نو په دې ټیم کې مونږ beautifully کوم چې adverb of manner دی هغه مونږ د ډایرکټ آبجیکټ نه پس ولګوو. او یا مونږ دا سنټنس داسې ویلی شو چې he beautifully recites the holy Quran. نو هغه کوم چې adverb of manner دی هغه مونږ د verb نه مخکې لګولی شو. مونږ داسې نشو ویلی چې he recites beautifully the holy Quran. beautifully مونږ د دې دوانو ترمنځ نشو لګولی. صحیح ده. نو دا یو رول په خپل ذهن کې یاد ساتئ. اوس یو بل اگزامپل مونږ واخلو چې he left the room quickly. هغه د کمرې نه ډیر تیز ووتو یا ډیر زر ووتلو. صحیح ده. he left the room quickly. نو اوس په دې سنټنس کې تاسو غور وکړئ په دې کې adverb of manner کوم یو ټکی کیدی شي. هغه د کمرې نه څنګه ووتو؟ ډیر تیز ووتو. نو quickly پکې adverb of manner شو. صحیح ده. نو اوس تاسو بیا دغه رول په خپل ذهن کې راولئ او دې سنټنس ته وګورئ چې ما ویلې چې he left the room quickly. نو ما هغه adverb of manner quickly ما د سنټنس په اخیره کې لګولی دی ځکه چې په دې سنټنس کې ډایرکټ آبجیکټ شته دی او هغه څه شی دی؟ the room. he left the room quickly. زه داسې نشم ویلی چې he left quickly the room ځکه چې left خو verb دی او the room object دی نو د هغې ترمنځ quickly نشي راتلی. او یا زه دا سنټنس داسې ویلی شم چې he quickly left the room. ټیک ده. نو زما امید دی چې په دې پوینټ باندې به تاسو پوه شوي یې. یا دغه شانتې یو بل اگزامپل واخلو چې he ate greedily the cake. هغه په لالچ سره کیک وخوړو. greedily ویل کېږي یعنی په لالچ سره. یا په پښتو کې مونږ وایو که نه د سترګې وږي دي. صحیح ده. نو هغه بیا ډېر لالچ کوي چې زه دا کیک ټول وخورم که نه نو هغې ته بیا ویل کېږي greedily. نو اوس تاسو په دې سنټنس باندې غور وکړئ دا سنټنس ما صحیح لیکلی دی او که ما غلط لیکلی دی. he ate greedily the cake.
هغه کیک څنګه وخوړو greedily نو greedily پکې adverb of manner دی هغه کیک په لالچ سره وخوړو نو اوس تاسو په دې کې سوچ وکړئ چې ما دا سنټنس صحیح لیکلی دی او که غلط لیکلی دی دا سنټنس ما غلط لیکلی دی ځکه چې ما تاسو ته اوس وویله چې کوم adverbs of manner دی هغه د verb او د object ترمنځ نشي راتلی نو موږ داسې نشو ویلی چې he ate greedily the cake ځکه چې the cake object دی او ate verb دی نو موږ بیا دا سنټنس یا داسې ویلی شو چې he ate the cake greedily او یا موږ داسې ویلی شو چې he greedily ate the cake صحیح ده یا به د verb نه مخکې راځي او یا به د object نه پس لګي ښه یو بل اگزامپل اخلو the rain fell hard ډیر سخت باران شو یعنی ډیر تیز باران شو the rain fell hard باران ډیر تیز را پریوتو د هغې دپاره fell راځي صحیح ده را پریوتل نو تاسو اوس په دې سنټنس باندې غور وکړئ چې په دې سنټنس کې adverb کم یو ټکی کیدی شي او یعنی adverb of manner کم یو ټکی کیدی شي باران څنګه را پریوتو یا باران څنګه وریدو نو باران ډیر تیز وریدو so the rain fell hard نو اوس په دې ټیم کې بیا adverb کم یو ټکی وي hard او هغه به adverb of manner ځکه چې هغه مونږ ته د دې سوال جواب راکوي چې دا باران په کم طریقه سره شوی دی نو باران ډیر سخت وریدو ډیر تیز وریدو نو hard پکې بیا adverbs of manner دی اوس په دې سنټنس کې تاسو کا سوچ کړی وي نو په دې سنټنس کې verb کم یو ټکی دی fell صحیح ده را پریوتل fell پکې verb دی نو اوس تاسو ګورئ په دې سنټنس کې ما کم چې adverb of manner دی hard هغه ما د verb نه پس لګولې دی نو اوس تاسو وایئ چې دا سنټنس صحیح دی او که غلط دی دا سنټنس صحیح دی ځکه چې ما د verb نه پس ځکه لګولی دی چې په دې سنټنس کې خو object نشته صحیح ده ډایرکټ object پکې نشته نو بیا زه د verb نه پس adverbs of manner لګولی شم صحیح ده نو دا سنټنس بالکل صحیح دی یو بل اگزامپل The children were playing happily ماشومانو ډیر په خوشحالۍ سره لوبې کولې نو اوس تاسو په دې سنټنس کې وایئ چې adverbs of manner به کم یو ټکی وي happily ماشومانو څنګه لوبې کولې ماشومانو ډیر په خوشحالۍ سره لوبې کولې نو موږ ته دا د دې سوال جواب راکوي چې ماشومانو څنګه لوبې کولې happily پکې adverbs of manner دی او هغه ما د main verb کم چې دی playing د هغې نه پس لګولی دی صحیح ده ځکه چې په دې سنټنس کې هم object نشته د verb نه پس موږ دا لګولی شو یو بل اگزامپل اخلو صحیح ده she angrily slammed the door هغې د غصې نه دروازه بنده کړله سلیم ویلی کېږي یعنی په زور باندې یو څیز بندول چې د هغې نه څه اواز راوځي صحیح ده نو هغې ته ویلی کېږي سلیم نو په دې سنټنس کې موږ څه وایو چې she angrily slammed the door هغې د غصې نه دروازه بنده کړله په پښتو کې خلک وایي که نه چې د دروازې نه یې درز وباسو صحیح ده یا د دروازې نه جړق وباسو نو دې ته ویلی کېږي slammed the door نو اوس تاسو ما ته په دې اگزامپل کې وایئ چې په دې کې به adverbs of manner کم یو ټکی وي هغې دروازه څنګه بنده کړله angrily د غصې نه نو په دې کې به بیا adverbs of manner یي angrily صحیح ده نو اوس تاسو دې سنټنس ته سوچ وکړئ چې په دې کې مونږ دا angrily په صحیح ځای کې لګولی دی او که نه she خو دی پکې subject angrily دی adverb of manner slammed پکې دی verb او the door پکې direct object دی نو اوس تاسو وایئ چې دا فقره ما صحیح لیکلې ده او که نه she angrily slammed the door دا فقره ما بالکل صحیح لیکلی ده صحیح ده ځکه چې کله هم verb او direct object په سنټنس کې موجود وي نو مونږ بیا adverb of manner یا د verb نه مخکې لګولی شو او یا د object نه پس لګولی شو صحیح ده نو مونږ دا فقره بالکل صحیح لیکلی ده اوس last example slowly she picked up the flower په قلاره باندې هغې ګل راوچت کو slowly she picked up the flower اوس تاسو په دې سنټنس کې ماته ووایئ چې په دې سنټنس کې adverbs of manner کم یو ټکی دی هغې ګل څنګه راوچت کو slowly په قلاره باندې نو slowly پکې adverb of manner دی خو اوس په دې سنټنس کې تاسو وګورئ چې slowly ما د سنټنس په اوله کې لګولی دی ولې ځکه چې مونږ په دې خبره باندې زور ورکول غواړو if we want to emphasize که مونږ په یو خبره باندې زور ورکول غواړو نو بیا مونږ adverb د سنټنس په اوله کې لګولی شو نو ځکه زه وایم چې slowly she picked up the flower په قلاره باندې
هغه ګل راوچت کو. صحیح ده. نو په دغه کیس کې بیا مونږه ایڈورب د سنټنس په اوله کې لګولی شو چې کله هم مونږ په یو خبره باندې زور ورکول غواړو. صحیح ده. نو دا و زمونږه نننی لیسن د ایڈوربس اف مینر په باره کې. صرف په آخر کې دا یو خبر یاد ساتئ چې ایڈوربس اف مینر هغه ته ویل کېږي چې کم ټکي مونږ ته د دې سوال جواب راکوي چې how an action happens، چې یو اکشن څنګه کیږي. نو د هغې خبرې جواب چې مونږ له کم ټکي راکوي نو هغه ټکو ته ویل کېږي ایڈوربس اف مینر. صحیح ده. نو زما امید دی چې انشاءالله تاسو به د نننی لیسن نه ډېر څه زده کړي. نو ایڈوربس ډېر زیات ضروري دي. تاسو د دې رولز باندې هم ځان پوهه کوئ. د دې سره بس تاسو انګلیش ډېر زیات ښه کیږي او ایڈوربس په عام ژوند کې ډېر زیات استعمالیږي. چې څومره ښه تاسو په ایڈوربس باندې پوه شوئ نو هغومره بس تاسو انګلیش ښکلی ښکاري، ښه به ښکاري. صحیح ده. نو انشاءالله په نیکسټ لیسن کې به مونږ کوو ایڈوربس اف ډیګري او هغه به زمونږه د ایڈوربس په باره کې آخري لیسن وي. صحیح ده. نو انشاءالله په نیکسټ لیسن کې به بیا ملاویږو. لایک او شیر د نه هیر نشي او ټول زمونږ د یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ. ټول د خپل ځان ډیر خیال ساتئ. د الله په امان.